د هغې نه بعد یو سوال دی، هغه ده چې آیا یو سړي له دا جایز دي چې دی د خپلې مامي سره یا د چاچي سره واده وکړي، وروسته د دې نه چې ترې مړ شي یا یې ماما مړ شي؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی چې بالکل جایز دي چې یو سړي ماما مړ شي او د دې زنانه عدت ختم شي او بیا ورسره دی واده وکړي، یا د یو سړي تره مړ شي او بیا دغه ښځه عدت تیر کړي او د هغې نه بعد ورسره دی نکاح وکړي، دا جایز دي لکه څنګه چې دی د رور ښځه په نکاح باندې علي. د دې بعضو خلکو دا ګمان دی چې د ماما ښځه د تره ښځه د دوی مسله بل شان ده او د رور د ښځې مسله بل شان ده. دا ټول اجنبیات دي. اجنبیات یعنی دی د هغوی دپاره محرم نه دی. ځکه دا مسلو سره یاده ساتئ چې د ماما ښځه چې ده او د تره ښځه دا به پرده کوي د خاوند د دې خورۍ نه او د خاوند د دې رواره نه، ځکه چې دې سره نکاح کېږي. دا وایي زموږ د ماما ښځه ولې داسې ډېرې قصې نه وي شوي، الله دې به موږ پردې راواچي چې د ماما د ښځې سره یې لیړي شوي دي که نه وي شوي، د تره د ښځې سره یې لیړي. تره یې وجلی هم دی د دې لپاره، ماما یې وجلی هم دی د دې ښځې لپاره. او چې کله د الله سبحانه وتعالی په شریعت باندې عمل نه کېدو نو دا جاخې ورته جوړېږي. د الله سبحانه وتعالی په شریعت کې خیر او خیر دی. دا بس زموږ د پښتانه وایي بس د چا زړه خراب وي هغه دا خبرې کوي. څه شي زړه خراب وي؟ زړه مه خرابوه چې څه کوې کوه، دغه قصې دې جوړېږي. ماما یې مړ کړو د مامي دپاره او تره یې مړ کړو د هغه د ښځې دپاره او بیا هغه ښځه وله وتښتوله، یا تره شتي ښځه وله تښتولي، ماما شتي او ښځه وله تښتولي والعیاذ بالله. د یو بل سره دوی لیڼ روان او دوی نه دوی ته پردې مه وایه، دا خو چې د چا زړه پاک کېږي بس هغه به هر څه کوي. چې زړه یې پاک کړي بس پرېږدول بیا بس پردي سړي به کور ته راننوځي او زړونه یې پاک دي. ولې الله سبحانه وتعالی دا پردې دا مسله موږ ته ښولې ده؟ د دې دپاره نه چې زړه پاک ته کې زړه سخایې، د دې دپاره چې زموږ د شریعت او د معاشرې، زموږ د معاشرې او زموږ د قوم او زموږ د مسلمانانو او زموږ د ملکونو او زموږ د علاقو حفاظت وشي. په دې کې خیر دی. یو سړی د خپل ماما د ښځې سره میلاویږي، دوا سلام څنګه یې ښې، هېڅ خبره نه، حدودو کې دننه. او نه چې دی یوازې ځي کور ته هلته پروت دی او په مخه تګ راتګ او ماما یې نشتي او یا شتي خو هلته چې ته مصروفه دی یا د تره کور ته په مخه ورمات دی او دې څه جواز شو؟ ولې؟ دا مسله د بعضو په زړونو کې دا دی چې د ماما ښځه او د تره ښځه د دوی بل شان مسله ده او د رور د ښځې بل شان. ښه رور ډېر نږدې دی که ماما ډېر نږدې؟ رور. نو چې د رور د ښځې سره نکاح کېږي د هغه د مرګ نه بعد د ماما د ښځې سره ولې نه کېږي او د تره د ښځې سره ولې نه کېږي؟ نو بالکل د دوی سره چې دی نکاح هغه کېږي چې کله عدت تیر شي، الا دا چې په هغې کې بله څه وجه لکه د رضاعت مسله پکې نو هغه اوس د بلې خبرې دلاسې په حرامېږي. که د ده او د مامي یا د ده او د تره ښځې په دې منځ کې د رضاعت څه مسله ثابتېږي هغه جدا مسله ده، خو موږ عامه خبره وکړه. والله اعلم.